السلام علیکم ګران دوستانو، په دې هیله چې ټول ګران ملګري به راته روغ او جوړ واوسیږئ. ګرانو ملګرو، زه ستاسو ورور مصطفی نوري ستا درانه چوپړ کې حاضر شوی یم. نن مې داسې طریقه درته راوړې، یو داسې کوډ مې راوړی، که هغه کوډ مو خپل موبایل کې وار کړو ووهو نو زموږ د موبایل ټول مشکلات به راته حل کړي. نو که زموږ موبایل ته زنګ راشي، یعنې هغه زنګ زموږ ملګري ته هم لاړ شي، که موږ سره څوک خبرې کوي هغه زموږ ملګری هم واروي، همداسې زموږ موبایل ته که کوم زنګ راشي زموږ ورور ته یا بل چا ته هم ورشي، هغه یې هم واروي. نو وروسته موږ ته ووایي چې تاسو ته په دغه وخت تاسو ته په دې وخت یو چا زنګ وهلی او دغه خبرې درته وکړې، یعنې زموږ زنګ یې راته حق کړی وي، همدې شکل زموږ موبایل سکرین یې حق کړی وي. نو موږ څنګه کولی چې د ټول خبر نه وو ترې، مګر دا بیا هم په یو کوډ له منځه یوسو. مخکې له دې چې زه تاسو اوس دا طریقه وړاندې کړم، که تاسو زموږ چینل ته نوي یاست لومړی به چینل سبسکرایب کړئ، د سور بټن به وکې کړئ، دا هم چې کله وکې کړه څنګ ته د ګنټې علامه راشي دا به هم ورسره وکې کړئ، دا هم چې کله وکې کړه نو بیا به زموږ ویډیوګانې پر وخت تر تاسو پورې در رسیږي. نو زه اوس راځم د ویډیو پر لور. لومړی به دلته د اوپن ته راشي، دا به وکې کړو، دا چې کله وکې کړله نو دلته صفحه به راخلاصه شي. دلته اوس موږ هماغه کوډ وهو، کوم کوډ چې ته چې اړتیا ده. زه به ډېر ټاګل کړم. نو دلته دا کوډ ده، علامت لمبر دا هم چې وکې کړه، 2 دانې 02 دا هم چې وکې کړل، علامت لمبر به وکې کړه، دا به وکې کړی. نو دغه ده، تاسو ته معلومیږي سکرین باندې اوس تاسو هغه کوډونه ټول غیر فعال شول. نو دغه طریقه ده، دغه طریقې له طریقه هغه کوډونه چې هغې له طریقه زموږ سیم کارت زموږ تلیفون حق شوی وي هغه مکمل ډول له منځه لاړل. په دې هیله چې طریقه مو خوښه شوي، تر بلې طریقې په خدای سپارم، ښه وخت درته غواړم. د خدای په امان.